غازیانو نه بره د داعش جماعت وي دا فتنې دا مسلمان کشیانې لږ د داعش ویډیو مخې ته راوړه مسقط ته لاړم د شام یو شامي و تجار میں لکه ته شام کې کوم علاقه کې سنی که شیعه ما ته ویل زه سنی یم ما شیعګانو د داعشیان چې په لانجه دي سره ته کوم علاقه کې وی زمونږ په کلي کې د داعش حکومت دی موږ به ورځ او شپه دعاګانې کولې چې الله د داعش نظام مونږ ته راولي او ما ته وی چې الله دې د دې نظام نه وساتم ما یې ولې وی نه قرآن شته نه سنت شته تو چپې دیني او عیسویت دی وی او د امریکایانو فوجیان ډایرکټ ورکې داخل دي او دا کوم چې تاسو په ویډیو باندې ګورئ چې دا شیعه دی او شیعه په نوم حلال کړي داسې نه ده د شام عام خلک اهل سنت والجماعه دي خو اهل سنت ته دوی شیعګان وایي به حلالوي کیدای شي شیعګان به په عراق کې څه جماعت او څه خلک مصنف عبدالرزاق کې حدیث مبارک دی چې آخره زمانه کې به خوارج دومره غالب شي چې د چا نوم حسن وي په شهادت به رسي چې د چا نوم حسین وي په شهادت به رسي د چا نوم چې علي وي په شهادت به رسي په تمام امت مسلمه کې به حسن او حسین او علي نام پرې نه دي نن ورشه په عراق کې کار کوي حسن وسو شیعه دی وړي د حسن په نوم یې وایي ستاسو دی علاقه کې یو شخص شاید ناس وي یا نه ناس ماته حکایت کو هغه چې تشناختی کارت کې حسن علي نوم یې خو د دوبۍ ویزه ورته نه میلاوې ده وستا دې نوم کې حسن علي وکړه داسې علي پکې راتلو د علي د وجه نه ویزه ورته نه ورکوه ته شیعه